سلامونه نیکې هیلې احترامات هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمند وئ. دوستانو په نن ویډیو کې درته د پناهندګي د انټرویو په اړه باندې خبرې کوم چې څنګه وکولای شو په یوه کامیابه انټرویو ورکړو. دا موضوع ما په 2 ویډیوګانو کې تشریح کړې ده. راځو لومړی ویډیو ته. 5 هغه نقاط چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو ترڅو وکولای شو د هغو په مراعاتولو سره انټرویو مو کامیابه شي. لومړی موږ او تاسو باید په ټوله معنا باندې انټرویو ورکولو ته اماده واوسو. دا په دې معنا چې موږ او تاسو کله انټرویو ته ځو موږ او تاسو باید هغه سوالونه چې موږ او تاسو په ذهن کې ګرځي چې دا شاید رانه وکړي هغو ته باید جوابګو واوسو. همدارنګه هغه څه چې موږ او تاسو په خپله CV کې لیکلي وي د هغه په اړه باندې معلومات ولرو، یعنې کوم څه مو چې هیر وي هغه په یاد راولو. دویمه موضوع باید چې په نظر کې ونیسو هغه موږ او تاسو باید منظم واوسو. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې موږ او تاسو کله انټرویو ته ځو باید په ټوله معنا باندې انټرویو ورکولو ته اماده واوسو. موږ او تاسو باید بې خوبه نه یو، موږ او تاسو باید سردرد ونه لرو، موږ او تاسو باید وږي یا تږي نه یو، په ټوله معنا باندې اماده یو. ځکه چې موږ او تاسو کله په ټوله معنا انټرویو ورکولو ته اماده نه یو هماغه ده چې موږ تاسو بیا نشو کولی چې سوالونو ته په صحیح معنا باندې جواب ووایو. دریمه موضوع چې باید په نظر کې ونیول شي هغه په جرأت سره باید خبرې وکړو. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې کله انټرویو اخیستونکی له تاسو نه سوالونه کوي تاسو باید په پوره جرأت سره جوابونه ورکوي او هیڅ ویره احساس نه کوي او د تاثیر لاندې رانسئ. ځکه که چیرې تاسو ویره احساس کوئ او تاثیر لاندې راسئ بیا نشئ کولی په صحیح معنا باندې سوالونو ته جوابونه ووایئ. باید داسې احساس وکړئ لکه له خپل ملګري سره چې ناست. څلورمه موضوع چې باید په انټرویو کې مراعات کړو هغه دا ده چې باید دروغ ونه وایو. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې موږ او تاسو باید هیڅکله په انټرویو ورکولو کې دروغ ونه وایو. ځکه چې کله موږ او تاسو دروغ وایو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته له هر شخص نه 2 یا 3 انټرویوانې اخلي، نو که چیرې موږ او تاسو په یوه انټرویو کې یو څه ویلي په 2مه انټرویو کې بل څه وایو په 3مه انټرویو کې بل څه وایو هماغه ده چې موږ او تاسو له ستونزو سره مخ کیږو او انټرویو مو منفي وي. 5 دوستانو باید موږ او تاسو هغوی ته دا ونه وایو چې موږ او تاسو په قانوني شکل باندې خپل هیواد پرېښی. دا په څه معنا؟ دا په دې معنا چې دا باید دا ورته ونه وایو چې زه له افغانستان نه هوایي لاړم پاکستان ته، له پاکستانه لاړم ترکیې ته هوایي همداسې دې خوا ته رالم. یا هم ورته ووایو چې له افغانستانه لاړم ایران ته هوایي او له هغه ځای نه دې خوا ته رالم. یعنې په هیڅ شکل سره باید تاسو ونه وایئ چې ما خپل هیواد په قانوني شکل سره پرېښودلی ده. ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا او بل ویډیو یا الله امان.